له زوکړې تر مرګه د یو فرعون بدبخته ژوند. په دې خو موږ تاسو ټول پوهیږو چې په پخواني مصر کې پاچا فرعون بلل کېده. دا لغت تر میلاد 3000 کاله مخکې یعنی له نن څخه 15000 کاله وړاندې د مصري پاچاهانو لپاره استفاده شوی دی. له بده مرغه چې د مصر په اړه ډیر پخواني معلومات د لاسرسي وړ نه دي. مطلب می هغه زمانه ده چې د مصر اهرامونه پکې جوړ شوي دي. په دې اړه تر اوسه پورې هیڅوک هم نه پوهیږي چې دا اهرامونه څنګه جوړ شوي دي. خو کله چې د مصر نوې پاچاهۍ ته راورسیږو یعنی 3500 کاله مخکې زمانې ته نو ډیر معلومات لاسته راځي. جالبه خو دا چې همدا مصر چې 3500 کاله مخکې را جوړ شوی دی تر خپل ځان مخکې تاریخ په اړه دقیق معلومات نه لري. یعنی تر 3500 کاله مخکې فرعون هم پر دې نه پوهیده چې دا اهرامونه څنګه او کله جوړ شوي دي. معنا دا چې د هغوی لپاره هم د مصر اهرامونه تاریخي ابدات وو. له دې څرګندېږي چې د مصر د تاریخ یوه برخه ورکه شوې ده. د بشري تاریخ یو شمیر داسې برخې شته چې باید په اړه یې موږ خبر اوسو، خو ښکاري چې د تاریخ یو شمیر څپرکي ورک شوي دي. د بیلګې په توګه خلیج فارس چې ویل کېږي زرګونه کاله پخوا د خلیج فارس پر ځای یو پراخ سیند بهیده. داسې ویل کېږي چې 8000 کاله مخکې د همدې سیند پر څنډه یو تمدن تیر شوی دی، خو تاریخي ورک شوی او هیڅ سند یې په اړه د لاسرسي وړ نه دی. تاریخي مصر هم په همدې ډول داسې ښکاري چې مصر یو دم تری تم شوی دی. یو شمیر تاریخي شواهد په دې اړه چې مصر یو وار په ټولیزه توګه له منځه تللی دی موجود دي، خو دا معلومات کره او منطقي نه دي. نو په همدې خاطر ورباندې باور کول سخت دی. په هر صورت 3500 کاله مخکې مصر ته ورګرځو. 3500 کاله مخکې لکه مصر چې د دویم ځل لپاره پیدا شوی وي او هماغه پخوانی تمدن پکې ژوند کوي. کله چې د مصر دا تاریخي څپرکی راپیلیږي ورسره جوخت د فرعون نوم هم پاچا ته اوړي. له نیکه مرغه چې د مصر په اړه تر 3500 کاله مخکې تاریخي معلومات پریمانه دي او موږ پوهیږو چې 3500 کاله مخکې مصر کې څنګه خلکو ژوند کول او څنګه فرهنګ یې درلود. د مصر تاریخ په اړه معلومات به بیا هم وشي، خو اوس راځو چې د یو فرعون پر ژوند ځان خبر کړو. لکه د پاچاهۍ سیاسي سیستم په څیر فرعون هغه چاته ویل کېږي چې د فرعون په کور کې پیدا کیږي. یعنی د فرعون مشر زوی او یا هم د فرعون ورور همدا لقب خپلولی شي. هغه فرعون چې تازه پیدا کیږي ډیر خوشبخت دی ځکه چې په هغه زمانه کې ډیری کسان غلامان دي او سخت ژوند لري، خو فرعون په یو پرمختللي او مجلل کور کې ژوند کوي. کوچنی فرعون چې کله پیدا کیږي له هماغې لومړۍ ورځې وروسته بیا تر ځوانۍ پورې خپل مور او پلار نه ویني او نه یې پیژني ځکه چې د هغه د پالنې لپاره یو شمیر ځانګړي کنیزې او غلامان ټاکل شوي دي تر څو دا ماشوم د فرعونیت لپاره چمتو کړي. فرعونان هم لکه د وروستیو امپراتوریو په څیر حرم سرایونه لري، خو نه د اسلامي حرم سرایونو په څیر. د فرعون په حرم سرای کې د فرعون میرمن ژوند کوي چې هغې ته ملکه وایي او د هغې تر څنګ ګڼ شمیر ځوان نجونې په دې حرم سرای کې اوسیږي چې یوازې جنسي استفاده ځینې کیږي، یا په بله وینا دوی د فرعون جنسي غلامان دي. دا جنسي غلامان یې د خپلو پلرونو د هوسونو او خودغرضیو قرباني دي ځکه دوی پلرونه فرعون ته پر ډالۍ کې ورکوي. دا ښځې هم حامله کیږي، بچی پیدا کیږي او پلار یې هماغه فرعون، خو دا ماشومان نشي کولای چې فرعون شي ځکه چې فرعون باید ملکې زیږولی وي او د هماغې ځانګړې ډلې له لوري لوی شوی وي چې د کوچني فرعون د تربیې لپاره ټاکل شوي وه. دا ماشومان چې له فرعون خو کنیزو پیدا کېدل تر کوچني فرعون ډیر خوشبخت وو ځکه چې دوی د فرعون په کور کې د ولایت په څیر له ډیرو پیسو سره ډیر آرام ژوند کول او هیڅ مسؤلیت نه لرل او نه هم ورباندې د زده کړو فشار و. دوی به یوازې مزې کولې او ساعت به یې تیرول. ټیک د بریتانیا د ملکې الیزابت په څیر چې له لومړۍ ورځې تر هغه وخته پورې چې دا ملکه کېده هیڅ ځای ته نشوه تللی او نه یې هم په ازادانه ډول چکر وهلی شوی، خو خور یې ازادانه ګرځېده او هیڅ مسؤلیت یې نه لره. د بیلګې په ډول الیزابت حق نه درلود چې له خپلو خورلڼو سره منچسټر ته ولاړه شي ځکه چې ورته ویل کېدل چې ته نشې کولی دا کار وکړې ځکه تر دې ډیر مهم مسؤلیتونه درله غاړې دي او دا باید هغې ورځې ته چې دا ملکه کیږي مسؤلیت پذیره چمتو شي. هغه څوک چې د فرعون کوژدنه جوړیږي باید له 4 کلنۍ نه ښوونځي ته لاړه شي، هغې مدرسې ته چې لیکل او لوستل په ډیر ښه شکل ورښیي او د غراض تاریخ او ریاضي هم پرې زده کوي، خو په هغه وخت کې ریاضي یوازې هندسه وه.
ځکه چې د ریاضي هغه دوران بیخي پیل و، خو کوچنی فرعون یې باید خامخا زده کړي. که څه هم کوچنی فرعون د لوی فرعون زوی دی، خو استادان یې کولی شي هغه د زده کړو په خاطر تهدید کړي او حتی ووهي. د ریاضي او ژبې ترڅنګ فرعون ته جنگي فنون هم ورښودل کیږي، لکه توره، د آس سورلي، نیزه‌بازي او ټول هغه فنون چې د جګړې په ډګر کې پکارېږي. کله چې کوچنی فرعون 14 کلنۍ ته رسیږي، نو هغه رسمي مجلسونو ته هم ځي او دا ورزده کوي چې له خلکو سره، له نورو هیوادونو سره او خپله د ماڼۍ له کارکوونکو او غلامانو سره څنګه چلند وکړي او څنګه باید کاریزماتیک واوسي. د کوچني فرعون ورځ له سهاره تر ماښامه پورې سخته بوخته وي. دی په خپل ماشومتوب کې هم حتی یوه ورځ رخصتي نه لري او نشي کولی یوه ورځ هم آرام وکړي، او که چیرته وغواړي له کوم کار څخه ځان وپیچي نو تهدیدیږي او حتی وهل خوري. لکه څنګه مو چې وویل، راتلونکی فرعون د لوی فرعون له زامنو څخه انتخابیږي. خو څنګه؟ که چیرته د فرعون 15 اولادونه وي، نو دوی له هماغه وړکوالي څخه تر جدي څار او نظر لاندې وي، او کوم یو چې په دوی کې له دغو سختو ازموینو چې پورته مو یادونه وکړه هر یو بریالی راوځي او تر نورو هغو ډیر چالاک وي، هماغه راتلونکی فرعون دی. موږ وویل چې لوی فرعون د خپلو اولادونو له روزنې څخه نه وي خبر، ځکه یوه ځانګړې ډله د فرعون د زامنو تربیه پر غاړه لري. نو کله چې فرعون له خپلو اولادونو نه وي خبر، بیا څنګه کولی شي راتلونکی فرعون وټاکي؟ هو، د کوچنیو فرعونانو روزونکي دا ټاکنه کوي. د بیلګې په ډول روزونکي وخت په وخت لوی فرعون ته د اولادونو په اړه معلومات ورکوي، او دا ځانګړې ډله چې روزونکي دي فرعون ته وایي چې مثلا 4م فرعون ډیر پیاوړی، کاریزماتیک، هوښیار، چالاک او پوه دی، نو فرعون هم هماغه انتخابوي. هغوی چې نه انتخابیږي په خپل کار پسې ځي او آزادانه ژوند کوي، خو خوشحاله نه دي، ځکه چې دوی له هماغه ماشومتوب څخه د دې لپاره تر ټولو سخت کار کوي تر څو یوه ورځ فرعونیت ته ورسیږي، او فرعون هغه څوک دی چې تر خپلو لاسلاندې کسانو خدای بلل کیږي. کوم چې د راتلونکي فرعون په توګه ټاکل کیږي، له هغې لومړۍ ورځې د خپل پلار یعنی لوی فرعون خدمت ته ورځي، تر څو له هغه سره هم چې تر اوسه یې نه دي لیدلي وویني او پر دې ښه وپوهیږي چې فرعون باید کوم مسؤلیتونه پر غاړه ولري. لوی فرعون خپل زوی ته وایي چې ته خدای د راتلونکي فرعون په توګه ټاکلی یې. کله چې کوچنی فرعون د راتلونکي فرعون په توګه ټاکل کیږي، نو نور د فنونو له ښوونځي څخه ایستل کیږي او یوازې د نظامي فنونو زده کړو ته ادامه ورکوي او جګړو ته لیږل کیږي تر څو د جګړې عملي میدان وویني. په هغه زمانه کې د مصر ډیری جګړې د نوبیانو په نوم له یو قوم سره وي چې اوس هم په مصر کې شته او د دغه هیواد په جنوب او د سودان په شمال کې اوسیږي. بله مسله چې کوچنی فرعون یې باید زده کړي هغه د جګړې ستراتیژي ده، تر څو پوه شي چې څنګه کولی شي په کمو تلفاتو د جګړې میدان وګټي او په څه شکل کولی شي چې پر دښمن غالب شي. خلاصه بدبخته کوچنی فرعون د ورځې 18 ساعته سخت بوخت وي او یوازې 4 ساعته خوب کوي. کله چې کوچنی فرعون د روزنې په دوره کې وي، نو هغه کسان چې تر ده راتاو دي سختې زړه ورته ډک وي او ځان سره فکر کوي چې کله فرعون شي بیا به ورسره ګوري، خو کله چې واک ته رسیږي نو ټول بخي، ځکه چې په نهایت کې پوهیږي چې دا د هر فرعون سرنوشت دی او هر یو یې باید له سختو پړاوونو تیر شي او خپل اولاد یې هم همدې سرنوشت سره مخ کیدونکی دی. په هغه زمانه کې د واده لپاره قانوني عمر 21 کلنۍ ده، او کله چې کوچنی فرعون 21 کلنۍ ته رسیږي نو باید واده وکړي، نه له هغه چا سره چې دی یې غواړي، بلکې باید له خپلې خور سره واده وکړي، او دواړه اړخونه یعنی فرعون او خور یې هم دا واک نه لري چې له دې پریکړې څخه انکار وکړي. لکه څنګه مو چې وویل، فرعون حرمسرای هم لري او کولی شي له ډیرو نورو سره جنسي رابطه ولري، خو ملکه باید د کورنۍ تر ټولو نږدې غړي وي. د دوی اولادونه هم چې دنیا ته راځي تر یو او بل بدتر ناقص وي، او د موندنو له مخې هغه کسان چې په خپلو کې ودونه کوي اولادونه یې له دغه سرنوشت سره مخ کیږي، نو دوی مجبوریږي چې ډیر اولادونه وزیږوي او بیا لکه چې یاده مو کړه سالم هغه یې ځانګړو روزونکو ته ورکول کیږي تر څو هغوی یې وروزي او په اخر کې فرعون ته ووایي چې کوم یو یې تر نورو سالم او هوښیار دی تر څو راتلونکی فرعون واوسي. بالاخره د فرعون د مرګ ورځ را رسیږي. په دې ورځ هیڅوک خفه نه وي، بلکې په مصر کې پراخ جشنونه جوړیږي. مړ شوی فرعون مومیایي کوي،
په قبر کې د خوراک او څښاک لپاره توکي ورسره ږدي او ډیر نور د اړتیا وسایل چې د یو ژوندي لپاره پکارېږي په قبر کې ورسره کېښودل کیږي او مصریان د بل هر مناسبت په پرتله پراخ جشن لمانځي. کوچنی فرعون واک ته رسیږي. په دې ورځ دی ډیر اضطراب لري، هم خوښ وي او هم خپه، خو که چیرته پوهېدای چې دا څومره دروند مسؤلیت دی نو هیڅکله به دې مسؤلیت ته خوشحاله شوی نه وای، ځکه د یو هېواد ټول مسؤلیت د ده پر غاړه دی. یوازې یو څو سلاکاران لري خو ټولې پریکړې دی په خپله کوي. دا فرعون کله چې واک ته رسیږي نور نو په خپلو پښو نشي تللی. که چیرته دی هم غواړي نه یې پرېږدي، ځکه چې تخت لري او دا تخت غلامان پر اوږو وړي او دی یاد شوي ځای ته لیږدوي. دی په خپلو پښو یو ځای ته نه پرېښودل کیږي، ځکه چې وایي دا د مصر خلکو او فرعون ته چې خدای ورته وایي سپکاوی دی، نو باید تل د خلکو پر اوږو سپور وګرځي. یوه بله بدبختي دا ده چې فرعون باید یو 15 کیلو تاج هم پر سر کړي. دا فرعون چې تازه واک ترلاسه کوي تر اخیره پورې همداسې پاتې کیږي. 15 کیلو تاج پر سر وي، په خپلو پښو نشي تللی، د ورځې 18 ساعته کار کوي ترڅو د هېواد ټولې چارې په خپله اداره کړي. د فرعون د ژوند یو بل تر ټولو ویرونکی حقیقت دا و چې نوموړی به حتی له خپل سیوري هم ویریده، ځکه چې فرعونان تر ډیره چې وژل شوي دي د خپلو ورونو لخوا په دې موخه وژل شوي دي چې دوی واک ته ورسیږي. خو هر فرعون چې واک ته رسیدلی دی هغه هم د خپل ورور لخوا په هماغه شکل وژل شوی دی. نو د دې لپاره چې څوک ورباندې برید ونه کړي د تل یوه توره او یو خنجر له ځان سره ګرځوي ترڅو د حملې پر وخت له ځانه دفاع وکړي.